چې هر څو ټینګان یاست ټیک دي د الله هغه کلام ووایي چې پر محمد رسول الله را نازل شوی دی. که به تاسو ما ته په لاره کې نه درېږي، که به تاسو چې کوم ټینګ ستا، که به تاسو خوا نه بدوئ، ته تللی روپۍ ګټې، ستا کور والا ستا د ورور مزدوره ده، ستا د پلار د مور مزدوره ده، دا ستا ورېندارې چې کوم بګړي په لاس کړي دا ستا هغه روپۍ دی چا تا را لېږلي دي. ورور دې د کوروالا سره زوړ شو او ته بیا کوروالا زوړ شوې. بیا چې کله دا کوروالا په دروازه کې ودرېږي بیا ته ورونه ته وایه چې مې پرېږدئ، د پلار کرې مه پرېږدئ، د ورور کرې مه پرېږدئ، بده خبره ده. او تا چې هلته هره دنده کوله، ته به بدکارۍ نه کوې، ته به شراب نه څښې، ستا طبیعت برابر دی وروره. په پرېږدیو زنانو کې اوسېږه، د شراب په مابینځ کې دي ناستې پر دسترخوان دي، که ته نه یې د یار شراب دې پراته دي ته پرېږدې او دلته بچې په دروازه کې نه پرېږدې. دا د کوم ځای انصاف دی؟ دا ولې دا خلک ولې دومره ظلمونه کوي؟ ولې مشر نه ورته وایي، ولې پلار نه ورته وایي، ولې ورور نه ورته وایي، ولې پیر نه ورته وایي، ولې استاذ نه ورته وایي، ولې د قبیلې مشر نه ورته وایي؟ یاره ستا د خور ستا د لور سره څوک دا خبره وکړي ته منې نه منې، او دلته بیا ولې دغه کوې؟ او دا